بسم الله الرحمن الرحیم حمد ومصلیا. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې یو چا غسل وکړي او داسې د غسل د مخه نه دی کړی، د هغه غسل کې اودس راځي او که نه راځي، بیا د غسل ثبات کې دی دوباره اودس وکړي او که د هغه غسل د ده لپاره کافي دی د اودس. تعليم الإسلام إدارة. مسؤول مولوي حفيظ عبد الرحمن زاهد. علامه مفتي محمد یوسف لودیانوي شهید رحم الله په خپله فتاوا کې مسایل علومکه حل جلد نمبر 3 صفحه نمبر 4 هغه دا لیکلي دي که چا غسل وکړي ولمېدي دوباره بیا د اوداسه کولو ضرورت نشته. بس د هغه د ده دپاره په غسل کې اودس ټوله رالي، لاسونه هم پرېوړ سو، سر هم پرېوړ سو، مخ هم پرېوړ سو، پښې هم پرېوړ سي، نو دوباره د اوداسه کولو ضرورت نشته. په دغه د غسل سره دی لمونځونه هم کولی سي، هر هغه کار کولی سي چې کوم دپاره اودس ضروري دی. که دا غسل فرضي غسل وي او که عام غسل وي، په حواله ده الفقه الاسلامي وادله جلد نمبر اول صفحه نمبر 302 د 302 دا غرنګه معارف السنن جلد نمبر اول صفحه نمبر 388 ترمذی جلد نمبر اول صفحه نمبر 14 مشکات صفحه نمبر 48 او په کار دا چې سړی جنوب سوی هغه اول بولې وکړي او بیا غسل وکړي، ځکه چې کومه ماده او کوم کترې پاتې هغه